د افغانستان د حزب اسلامي د دارالانشا له لوري د شهیدانو د کورنیو په ګډون له یو شمېر اړمنو کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه. په شویو مرستو کې یوه بوجۍ وریجې، اوړو او غوړي شامل دي. د یادونې ده چې د مرستې له هیواده بهر د یو شمېر هیوادوالو له لوري رالیږل شوې چې د حزب اسلامي د دارالانشا له لوري اړمنو او مستحقو کورنیو ته وویشل شوې. له هیواده بهر د یو شمېر افغانانو له لوري رالیږل شوې مرستې د حزب اسلامي د دارالانشا له لوري په یو شمېر وړ او مستحقو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې یو بوجۍ وریجې، اوړه او 10 لیتره غوړي شامل وو. پولی که از طرف دفتر حزب اسلامی به ما 4 نفر هیئت تعیین شده که از ریاست دارالانشا پول گرفتن، پول از اروپا مهاجرزاد صاحب جمع‌آوری کرده و برای ما روان کرده. این پول ما گرفتیم، رفتیم خریداری کردیم به 276 فامیل برش مواد خوراکی خریدیم. به هر سهم هر فامیل 1 بوری آرد، 1 بوری برنج علا، 1 بوری آرد علا و 1 لیتره قوطی روغن. او کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي خوښي ښیي او له نورو هیوادوالو څخه هم غوښتنه لري چې په دې ژمني موسم کې د شهیدانو د کورنیو او اړمنو لاسنیوی وکړي. د ټولو ورونو او د ټولو هغه مستحقینو ورونو په نمایندګۍ غواړم چې د حزب اسلامي له مشرتابه او د حزب اسلامي له ټولو مسؤلینو څخه په ډیر درنښت سره مننه وکړو. الله جل جلاله دې دوی ته په دنیا او آخرت کې اجر ورکړي. همیشه د ملت په څنګ کې ولاړ دي، همیشه د ملت غم خوړلی ده او همیشه د غریبو بېوزلو غم خوړلی ده او ورسره په غمونو کې شریک شوي دي. ډېر ته مننه کوو. همدارنګه هغه موږ ورونه چې په خارج کې دي د حزب اسلامي له نمایندګۍ څخه چې د غریبو وطنوالو هم هر وخت کې لاس نیوی کړی ده، ترې ډېره مننه کوو. الله جل جلاله دوی ته په دنیا او آخرت کې اجر ورکړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د حزب اسلامي د دارالانشا دفتر وخت نا وخت له یو شمېر اړمنو کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې.